حدیث مبارک کې د هغه تاجر بدی نبی صلی الله علیه و آله وسلم بیان کړی دی چې هغه په خپل تجارت کې دروغ وایي، خیانت پکې کوي، ټګي کوي د مؤمنانو مسلمانانو سره. او کوم انسان چې هغه تجارت کوي، اخیستل خرڅول کوي، که هغه دکاندار دی یا بل څه اخلي خرڅوي، په هغې کې نرمي کوي د خلکو سره. نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، یو صحیح حدیث کې راځي، امام ترمذي رحمه الله راوړی دی، د الله نبی فرمایي غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا اذا باع سهلا اذا اشترى سهلا اذا اقتضى. مخکنی زمانه کې یو سړی و، الله سبحانه وتعالی هغه ته په دې وجه باندې بخښنه وکړه، کله چې به یې اخیستل خرڅول کول نو نرمي به یې کوله، کله چې به یې د چا نه د قرض مطالبه کوله نرمي به یې کوله. او حدیث د بخاري کې راځي، په هغه انسان دی الله رحم وکړي. نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، چې اخیستلو خرڅولو کې نرمي کوي او چاته قرض د هغه نه مطالبه کوي نو ډېر په نرمۍ باندې کوي، ردې بدې پکې نه وایي. حدیث کې راځي هغه انسان سره به الله خبرې ونی کې په ورځ د قیامت باندې چې هغه خپله سودا خرڅوي یا تجارت کوي، قسمونه پکې خوري. نبی صلی الله علیه و آله وسلم سخت وایي د حدیث مبارک کې د دغه خلکو دپاره، دغه تاجرانو دکاندارانو دپاره، اخیستونکي او خرڅونکي دپاره بیان کړی دی. حدیث کې راځي، امام بخاري رحمه الله روایت راوړی دی، الله نبی فرمایي ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم. درې قسمه خلک دي چې الله به ورسره په ورځ د قیامت د خوشحالۍ خبرې ونی کړي، ولا ينظر إليهم، نه به ورته د رحمت په نظر باندې وګوري. یو په هغې کې هغه سړی دی رجل حلف على سلعة، چې خپله سودا باندې قسمونه کوي چې ګوره زما د قسمې پلانکي مانه په دومره باندې غوښته دی، ما نه دی ورکړی. داسې انسان سره الله په ورځ د قیامت خبرې به ونه کړي. او کوم انسان چې په دې کې صادق وي، په اخیستلو خرڅولو کې تجارت کوي خو رښتیا پکې وایي، دروغ نه ځان ساتي. نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي داسې تاجر دا به په ورځ د قیامت د انبیاو سره وي، صدیقین او شهداو سره به وي. لکه څنګه چې حدیث د ترمذي کې راځي التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء. کله کله به نبی صلی الله علیه و آله وسلم تاجرانو ته داسې ویل یا معاشر التجار، ای د تاجرانو ډلې، تاسو دې کې دروغ مه وایئ، رښتیا وایئ، خیانت مه کوئ، دوکه مه کوئ. نبی صلی الله علیه و آله وسلم ورته وفرمایل ان التجار یبعثون یوم القیامة فجارا، ګوره تاسو به ډېر بد حالات کې په ورځ د قیامت راپاڅېږئ. دغه بد حالات نه به څوک بچوي الا من اتقى الله وبر وصدقه، چې تقوا پکې وه، د الله نه یره پکې وه، اخیستلو او خرڅولو کې خیانت نه ځان ساتو، نیکي کول او رښتیا ویله. دې وجې نه تاجرانو ته هغه چا ته چې هغه اخیستل خرڅول کوي په کاروبار کې د الله نه ویریږي، خیانت دې نه کوي، دروغ دې پکې نه وایي، ټګي دې د خلکو مؤمنانو مسلمانانو سره نه کوي.